ده چې مې یار ته د زړه حال بیان کړي هغه ظالم اوس ما عزت پر بازار نیلام کړي اوس به څه کېږي خدایه خلک راپوهېږي خدایه زړه مې دردېږي خدایه زړه مې دردېږي خدایه خودی می نکړه صفا دوکا می نکولا ستا څنګه زړه و هر ساعت به دې باندې کولې زما خودی ژوند کې تبا ته سولې شنه د خندا ورځه په غم دې څه شپه ورځه په غم دې څه شپه حوصله نسته په زړو کې بس نفرت ورېږي د یار لیدو ته هم په میاشتو او کلو کړېږي څه یې ګناه د خلکو مینه روا د خلکو چاول ګناه د خلکو چاول ګناه د خلکو مخامخ دید نستا په خوب کې مې اکثر ژړی ډېر ظالمان دې ستا خپلوان ما بې ګناه زوکلوي او خدای ته خواست کومه نور دې له زړه بسمه در سره کړمه واده در سره کړمه واده وایمه څونې قرباني درکې هغه نه منې تمام شپه به درته ناست ومه تایرې کړلې خودو درمان کړم ژړه زړګی دې خاورې سستا اوس خود کومه بدوا اوس خود کومه بدوا ته به شل ځلې خفه سوې ما به شل ځلې په خوله کې زه چې یو ځلې خفه سوم ته د ژوند لارې جدا کې چې یو ځلې خفه سوم ته د ژوند لارې جدا کې ګټل دونه اسانه نه دی مغرورې په ژوند دې څه کړي د هغه نه کوې پوښتنې څه به جواب ورکوې چې دلته ظلم کوې ما خور هر وخت زوکلوې ما خور هر وخت زوکلوې د زړه په وینو مې دا سپین لاسونه سره کوړې یا خو چې نسو مخامخ بیا راته وکېږلې چې بې وفا ولې ته یاران چلاولې ته جانان د چا ولې ته جانان د چا ولې ته زما د خور زړګي ازار به دې ضرور ځوروي که ستا د ما سره وې بې ننګې داسې سالې ورځړن داسې نرې په ورپخه سې نرې چې پاته نسې نرې چې پاته نسې نرې په عاشقۍ پورې مې ډېر دوی خندلې یاره ډېر بیا زما په شاعرۍ پورې ژړلې یاره دا مې قسمت کې نه و یار مې د بل په خوله و سکون قرار مې نه و سکون قرار مې نه و ستا په خاطر به ما نیولې و پر خوله لاسونه تا به ول مه وایه و چاته د زړګي حالونه زه دې سودا کم په چا ته سوې د بل په نکاح زما توکل پراله زما توکل پراله ته به شل ځلې خفه سوې ما به شل ځلې په خوله کې زه چې یو ځلې خفه سوم ته د ژوند لارې جدا کې چې یو ځلې خفه سوم ته د ژوند لارې جدا کې
نه پشتال زده نه پیژنم تو خو هغه یې چې راکړې دی و ما ته خپل غم اوس تو بګار شوم لتا پته په لار شوم تنها تا کې پیدا بل اشنا تا کې پیدا بل اشنا خوشکی می مړې پر مخ راځي ټوله دا ستا د لاسه خوشحاله ګرځېدم تا وکړو دا د چا پکې نه ژوند له غمونو ډک شو له تهمتونو ډک شو ستا له بېلتونه ډک شو ستا له بېلتونه ډک شو ودو درمان دې په والله که هېڅ پروا لرمه شکر دې تا نه ښایسته د ځان جانان لرمه زه به در جار کمه ځان در نازولې جانان ورکوم غوښې د ځان ورکوم غوښې د ځان لکه ماشوم چې په ادې پسې زوکلېږي داسې نن مې زړګی په مېلمنې پسې دردېږي داسې ویر فریادونه کوي سوال محنتونه کوي ژړا ویرونه کوي ژړا ویرونه کوي د تنهایي مازیګری د چاته وژاړمه زړه مې په غم کې لیونی د چاته وژاړمه یو ساعت نه تېرې شي زما د یار څنګه دې شي زړه مې رو رو خوږېږي زړه مې رو رو خوږېږي ته به شل ځلې خفه سوې ما به شل ځلې په خوله کې زه چې یو ځلې خفه سوم ته د ژوند لارې جدا کې زه چې یو ځلې خفه سوم ته د ژوند لارې جدا کې ستا قدمو ته به لاسونه ایږدم ستا وراتلو ته په هغه ورځ خپل کارونه پرېږدم د ژوند حصه یې زما د سینې زړه یې زما ته خو هر څه یې زما ته خو هر څه یې زما اوس مې عادت د لیوني سو ایک تنها ګرځېږم خوب و آرام مې په څاښتو څو سرګردان ګرځېږم نصیب مې څه سوختیا بخت مې کوټه سوختیا غم مې مېلمه سوختیا غم مې مېلمه سوختیا د ماشومتوبه مې زړګی پر چا بایللی ولو هغه خو ما د زړګي خان سکون بللی ولو اوس کې برجن سو صنم رانه بدل سو یو دم د بل پر څنګ سو صنم د بل پر څنګ سو صنم زما یو یار دی یادوم بیا هر وخت خلکو یو ور ګورم د خپل رټلې بخت خلکو تاریکو کو یادوم نکې بهیرو یادوم دواړه کو یادوم دواړه هیرو یادوم نواز نگار او ثناءالله مې د زړګي یاران دي زه یې تر مرګه یادوم زما ښایسته دوستان دي حسین وصال وایمه زیان صفا وایمه خطا ارمان وایمه خطا ارمان وایمه ته به شل ځلې خفه سوې ما به شل ځلې په خوله کې زه چې یو ځلې خفه سوم ته د ژوند لارې جدا کې زه چې یو ځلې خفه سوم ته د ژوند لارې جدا کې
नंबर 8 संजावी, प्रोप्राइटर अली धुमड़। मोबाइल नंबर 0314 49 84 755।